تقدیر څه څیز دی؟ که چیرې الله تعالی دا ټول څیزونه فکس کړي وي چې زه به جنت ته ځم، که زه به دوزخ ته ځم، یا به زه د ورځې ښه کار کوم یا به بد کار کوم، چاته به فایده رسوم چاته به نقصان رسوم، که دا الله تعالی وخت سره لیکلی وي زما په تقدیر کې او دا فکس وي، نو بیا الله تعالی زه د خپلو اعمالو ذمہوار ولې ګرځولی یم؟ ما ته سزا او جزا ولې میلاویږي؟ ما ته جنت او دوزخ ولې میلاویږي که دا څیزونه فکس وي؟ راځو اوس دا خبره لږ غونډه کې په مخ کې وړاندې بوزو چې په اصل کې تقدیر څه څیز دی. دا په حقیقت کې الله تعالی لیکلی دی چې زه به د چا سره بد کوم، یا زه به د یو چا سره جنگ کوم، جګړه به د چا سره کوم. دا الله تعالی که چېرې لیکلی وي او دا زما تقدیر وي، نو بیا پکار دی چې زه په دې باندې نه نیولی کېږم، پکار دی چې په دې باندې زه جهنم ته نه اچولی کېږم، ځکه چې دا خو فکس دی او دا الله تعالی لیکلی دی وخت سره. خو چریم داسې نه ده. دلته ډیره غټه مسله را مخې ته کېږي زموږ د خلکو په ذهن کې. دغې د وجې نه موږ بل طرف ته روان یو. کم یو کار چې کېږي موږ وایو دا به الله تعالی ته خوښه وه، که هغه غلط کار وي که هغه ښه کار وي. خو زه به تاسو ته ووایم چې کوم غلط کار وي دا الله تعالی ته چریم خوښه نه وي، او نه دا الله تعالی غواړي د خپل بنده دپاره. خو که چېرې ښه کار وي او ته ښې طرف ته لاړ شې او یوه منافع ځان دپاره او د خلکو دپاره کې، نو په دې کې الله تعالی ستا ملګری دی او بالکل دا الله تعالی ته خوښه ده. اوس راځو د تقدیر حوالې سره خبره کوو. یاد ساتئ دوستانو، زه اوس دا ویډیو ریکارډ کوم، لګیا یم ویډیو جوړوم. دا الله تعالی ته پته وه چې دی به په څه وخت باندې ویډیو شروع کوي او په څه ټیم باندې به ختموي. سبا به زه دا ټیم څه کوم، د دې نه بعد به زه څه کوم، آیا سبا به زه د چا سره کم معاملات چې کوم هغه به زه ښه کوم که بد به کوم. دا الله تعالی ته معلومه ده چې زه به ښه کوم او که بد به کوم. خو دلته الله تعالی مالا پاور را کړی دی، اختیار یې ماله را کړی دی چې زه اوس په ښه لاره باندې ځم او که په غلطه لاره باندې ځم. نو اوس په ښه لاره باندې د تلو چې دی تا ته جزا میلاویږي، په غلطه لاره تلو باندې تا ته سزا میلاویږي. خو الله تعالی دا څیزونه فکس کړي نه دي چې دی به خامخا دا کار کوي. ها علم ورته شته، خو اختیار زما په لاس کې دی. خو که چېرې دا اختیار زما په لاس کې دی او زه په دې خبره پوهېږم چې دا کار بد دی، په دې باندې ما ته نقصان رسی، په دې باندې خلکو ته نقصان رسی، دا بالکل الله تعالی ته معلومه ده چې دا بد به د لاسه کېږي. خو دلته ما ته یوه ښه لاره مخې ته ایښې ده، زه په هغې باندې هم تلی شم. خو که چېرې زه ښه لاره پرېږدم او په غلطه لاره باندې ځم او د غلطې لارې نه ما ته غلطه نتیجه میلاویږي او دې له بیا زه تقدیر نوم ورکوم، نو دا زه 100% په غلطه باندې یم. د تقدیر چریم دا مقصد نه دی چې ته دې یو غلط کار وکړې او د هغې د تا ته غلطه نتیجه راشي او ته به وایې دا به الله تعالی ته خوښه وه. الله تعالی ته چریم خوښه نه ده چې ته د چا نقصان وکړې. الله تعالی ته چریم خوښه نه ده چې ته د ناکامۍ طرف ته لاړ شې، ځکه چې الله تعالی د خپل بنده سره د 80 میندو نه زیاته مینه کوي. همدغه رنګې که ستاسو کاروبار دی، ستاسو بزنس دی او تاسو غواړئ چې په هغې کې په مخکې وړاندې لاړ شئ، الله تعالی په خپله باندې وایي چې په کم څیز کې تا ته فایده میلاویږي ته په هغې باندې کوشش کوه، ته په هغې باندې محنت کوه، د هغې سره دللګي پیدا کړه، په هغې کې پوره جان ولګوه، د هغې سره مینه محبت شروع کړه. تا ته به ماحول جوړیږي، په تا باندې به د ماحول اثرات راغورځېږي، تا سره به د خلکو همدردۍ شروع کېږي، بلکې دا ټول کائنات به ستا سره په هغې کې یوځای کېږي او ته به فایدې طرف ته ځې. دا هر څه ستا په ذهن باندې دي. خو دې له به ته د تقدیر نوم کله هم نه ورکې چې ته ناکامۍ طرف ته لاړ شې، هغې له د تقدیر نوم ورکې، او چې کله کامیابۍ طرف ته لاړ شي هغې له بیا ته د محنت نوم ورکې، هغې له ته د کوشش نوم ورکې. وایي ولږې تندې ما تېرې کړي دي، سختې مې برداشت کړي دي، ځان مې سختې ته نیولی و. نه، بېشکه الله تعالی ته پته وه چې دی به په دې لاره باندې ځي او دا به د فایده وي. بېشکه الله تعالی ته پته ده چې دی به په دې غلطه لاره باندې ځي او ده ته به دا نقصان رسي. خو په دې کې چرې هم الله تعالی نه غواړي چې ته دې په غلطه لاړ شې. بالکل بېشکه الله تعالی غواړي چې ته دې په ښه لاره باندې لاړ شې. نو تقدیر پیژندل ډېر زیات ضروري دي، او تقدیر الله تعالی هیڅ چا دپاره داسې فکس کړی نه دی چې په کومه طریقه ورته موږ ګورو چې دا به د الله تعالی د طرف نه وه، یا ته د چا سره جنگ جګړه کې او په هغې کې یو لوی نقصان ورسي، دا د الله تعالی د طرف نه وه، بلکې دا ستا د طرف نه وه، ځکه چې الله تعالی تعالی اختیار درکړی و. ولې نه چې تا یوه ښه لاره اختیار کړې وه، ولې نه چې تا یوه حوصله کړې وه، ولې نه چې تا په هغې کې کوشش کړی او تا په هغې کې روغه کړې وه او تا هغه له
د جنگ جګړې په ځای باندې ورغاړې وتې وې او ته کامیابۍ طرف ته تللی وې. دغه یو څو څیزونه دي دا خپل ذهن کې یاد ساتئ چې تقدیر الله تعالی ستاسو دپاره دغسې نه دی فکس کړی څنګه چې تاسو وایئ. الله تعالی ته پته ده چې را روان مونځ به زه کومه که نه به یې کومه، خو اختیار یې ماله راکړی. اوس یې زه کوم او که نه یې کومه، خو الله تعالی ته پته ده چې دا مونځ زه کومه یا یې نه کومه. دا الله تعالی ته پته ده، خو دا الله تعالی فکس کړی نه دی چې دی به یې نه کوي، په دې باندې سټمپ نه دی لګولی، بلکې دلته ماله اختیار راکړی دی. نو که په دغه خبرو پسې تاسو لاړئ همیشه دپاره به ناکامۍ طرف ته ځئ. الله تعالی په قرآن کې فرمایي په 20مه سپاره کې چې انسان دپاره هیڅ نشته مګر هغه څه چې د څه دپاره یې کوشش وکړلو. نو تاسو ته هغه څه میلاویږي چې د څه دپاره تاسو کوشش وکړلو. دې له ته د تقدیر نوم کله هم مه ورکوه چې دا به زما په قسمت کې نه وه، دا ناکامي به زما په قسمت کې وه. نه، د څه دپاره چې د کوشش وکړلو پای کې به تا سره فرښتې ټول کائنات یو ځای کېږي او ته به مخکې وړاندې ځې او هغه څیز به ښه صحیح کېږي. او که چېرې ته ډېره د تقدیر نوم ورکړې چې څه الله تعالی ته خوښه وي، د هغې نه به نه زیاته کېږي نه به کمه کېږي. الله تعالی ته چرېم دا خوښه نه ده چې ته د ناکامۍ طرف ته لاړ شې او یو چا ته د نقصان ورکړې.